السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. که درمنه ملګرو ټیچ تکتیک چینل ته په خیر راغلاستم. یو لا بیا منن وزمون راځي چې مایکروسافټ ورډ پروګرام درسي موږ او تاسو براس په خپل کمپیوټر کې یو مایکروسافټ ورډ پروګرام را خلاص کو. کله چې مایکروسافټ ورډ پروګرام را خلاص کړئ نو نن راځي درس وزمون او تاسو پاراګراف رایبونی. لومړی به موږ او تاسو راس په خپل کمپیوټر کې به یو څه لیکنه وکړو. کله چې مو لیکنه وکوله نو بیا به ان شاء الله موږ تاسو تغیرات پر باندې اپلای کوو. لیکنه مو تر سره کنه اوس به موږ او تاسو راځو پر خپل لیکنه باندې به تغیرات اپلای کوو. لومړی دلته موږ او تاسو کولای شئ د لیکنې ډایرکشن ور بدل کړو. لیکنه له راسته لاس څخه چپه لاس ته واړو، د چپه لاس څخه راسته لاس ته او یا پر منځ باندې راولو. هر طرف ته چې تاسو غواړئ لیکنه تبدیلولی شئ. چیرې راسئ دلته کلیک وکوئ. د کلیک تر سره کولو سره سم به لیکنه همغه طرف ته انتقالیږي او هغه طرف ته به ځي. جسټیفای کې موږ تاسو کولای شو لیکنه منظمه کوو. موږ تاسو برازه پر جسټیفای باندې به کلیک وکړو. او چې کله موږ تاسو پر جسټیفای باندې کلیک وکړو نو لکه د پاراګراف د لیکو دا سرونه څنګه منظم دي دغه سرونه به په همغه اندازه باندې داسې درته منظم شي. که جسټیفای باندې نه شي منظم په یو حالت باندې نو تاسو کولای شئ د حالتونو ور بدل کړئ. نور هم ور باندې کلیک کړئ. دا د لغاتونو ترمنځ فاصله زیاتوي. د فاصلې زیاتېدو سره د لیکو دا سرونه ورفره کوي. یعنې د لغاتونو ترمنځ فاصله زیاتېږي او کمپیوټر کوشش کوي چې تاته د لیکې دغه سرونه دغه د راسته لاس سرونه هم همداسې منظم کړي لکه څنګه چې د چپه لاس د لیکو سرونه تاسو ته منظم شوي دي. هر ډول چې مو خوښه وي همغسې به یې ورته انتخاب کړئ. بولټس کې موږ تاسو کولای شو د لیکنې سر ته ځینې ټکي ورکړو. دا موږ د مهمو یادښتونو لپاره یا د لیکنې پر اجزاو باندې د ویشنې لپاره استعمالوو. موږ تاسو راځو بولټس استعمالوو. اوس له دې بولټس څخه هر یو خوښ یې همغه استعمال کړه. اوس به د لیکنې په سر کې همغه راځي. فرض کړئ دا پورته موږ ته کمپیوټر د خپل چینل اړوند معلومات لیکلي دي. اوس ورته وایي چې موږ په دې چینل کې کومې ویډیوګانې لرو. نو زه دلته ورته لیکم چې وینډوز ویډیوګانې لرو، MS Word ویډیوګانې لرو، همداسې هر څه شی اوس لیکئ. نو دغه ټکي به اوس د هغې لیکنې سره په سر کې راځي. پورته لیکنه شوې ده، لاندې اجزاوې ذکر شوي دي. دغه اجزاو د ښودلو لپاره موږ تاسو له بولټ څخه استفاده کوو. بولټس په هر شکل کې راخصاصي په کوم شکل چې مو خوښ نو همغه بولټس به ورته انتخاب کړئ. بولټس نور تنظیمات هم ترسره کولی شو. موږ تاسو به راځو دلته چینج لیول ته. په لیول کې موږ تاسو دا بولټس مخکې ولاړ شو. اوس که دلته کلیک ورباندې وکوم نو خط همغه ډیزاین ته اوړي همغسې ورسره مخکې ځي. ډیفاین نیو بولټ دلته کولی شو د بولټس مختلف تنظیمات ترسره کړو. لکه سمبول دی موږ تاسو کولی شو مختلف سمبولونه د کمپیوټر څخه ورته راواخلو. د هرې برخې سمبول چې تاسو خوښ نو همغه سمبول ورته رااخیستلی شئ. صرف دلته کلیک وکوئ. اوس چې مو هر سمبولونه خوښ نو دا ټول اړوند سمبولونه دي. سمبول ورته انتخاب کړئ او ورسره راواخلئ تر څو پورې چې تاسو لیکنې سره بیا همغسې سمبول وښودل شي. فرض کړئ زه راځم دلته یو سمبول ورته انتخابوم. هر سمبول چې مې خوښ شو همغه سمبول ورسره انتخابوو، هغه سمبول به ورسره راشي. زه راځم د لیکنې سره دا د کمپیوټر سمبول انتخابوم ځکه چې دا ورسره ورته دی. هلته مې وینډوز او ورډ لیکلي دي نو دا ښه سمبول دی. زه دا ورسره انتخابوم، اوکې کوم یې. اوس به زما د لیکنې سره همدغه سمبول راته ښودل کېږي. پکچر کې موږ تاسو کولی شو تصویر ورسره راواخلو. د کمپیوټر په هره برخه کې چې تاسو تصویر ایښي نو همغه تصویر ورسره راخصاصي. فرض کړئ زه ډاکومنټ ته راځم دلته یو تصویر ورسره راخلم. اوس به همدغه تصویر ورسره ښودل کېږي. اوس که چېرې زه دا اوکې کړم نو زما د لیکنې سره به د بولټ پر ځای باندې همغه تصویر ښودل کېږي. په فونټس کې موږ تاسو کولی شئ د بولټس د اندازې تنظیمات ترسره کړو. موږ تاسو په فونټ راخلاص کړو. اوس دلته چې کوم ډول مو خوښ وي، بولډ مو خوښ وي، ایټالیک مو خوښ وي، اندازې ورته بدلول غواړئ یا رنګ ورته بدلول غواړئ، هر څه چې مو خوښ شي نو هغه ورته تغییرولی شئ. فرض کړئ زه راځم رنګ هم ورسره تغییروم، سره رنګ ته اړوم وشي. کله زه اوکې کړم نو بولټس په همغه اندازه باندې غټ شوی او په همغه رنګ کې به راته ښودل کېږي کوم رنګ کې چې ما غوښتل. الاینمنټ کې موږ تاسو کولی شئ بولټس بدل کړئ یو بل طرف ته. فرض کړئ زه سنټر ورته انتخابوم نو اوس په دې شکل کې به تاسو ته معلومیږي د خطا او د بولټس ترمنځ فاصله راځي. که زه رایټ ورته انتخاب کړم په دې اندازه باندې چې اوس اوکې کوم نو چې اوکې یې کړم دغه بولټس به له خطه څخه لرې شي او خط به راسته طرف ته ځینې فاصله واخلي. اوس مخکې حالت کې موږ داسې حالت کې درلودل بولټس او خط سره نږدې و او اوسنی حالت مو دغسې ورته انتخاب شو. کوم بولټس چې نه خوښ نو بیا موږ نمبر ورته انتخابوو. راځو دلته کوم نمبرونه چې مو خوښ له دې نمبرو څخه استفاده کولی شئ. هر نمبر چې ستاسو خوښ وي صرف کلیک ورباندې وکوئ نو د بولټس پر ځای به همغه نمبر راشي. چینج لیول همداسې لکه د بولټس داسې دا خط مو مخکې وړئ دا هم د خط مخکې راته وړي او د صفحې راسته طرف ته انتقالیږي. ډیفاین نیو نمبر فارمټ ته به راسئ. دلته موږ تاسې د نمبر نور ډولونه ورته انتخابولی شو. هر ډول چې مو د نمبر خوښ شي نو دغو ډولو څخه همغه ډول انتخابولی شئ. صرف کلیک ورباندې وکوئ. فرض کړئ زه ABC انتخابوم نو کلیک ورباندې کوم او اوس ماته ABC ښودل کېږي. په فونټ کې د همدغه نمبر تنظیمات ترسره کولی شئ او الاینمنټ د تیر په څیر باندې همغسې کار کوي. انشاءالله کم توفیر نشته پکښې کې.
سیټ نمبر والیو کې موږ تاسو کولی شو د نمبرونه ورته انتخاب کو. سټارټ نیو لیست په دې معنا سره چې له دې وروسته زه کوم لیست راخلم دا اوسني خط کې نو دا دې له یو څخه شروع شي. او که چیرې کانټینیو فرام پریویس ورته انتخاب وي نو بیا به د تیر لیست په مطابق باندې راځي. فرض کړئ په تیر لیست کې عدد تر 4 پورې رسېدلی وي نو اوس به له 5 څخه شروع کېږي. او که ته غواړې چې خپله یو عدد ورته انتخاب کړي اوس خپل عدد ورته انتخابوم چې دا دې فرض کړه له 15 څخه شروع شي. اوس یې کله زه اوکې کړم زموږ لومړنی عدد به 15 شي، وروسته 14 او داسې 19 عدد به داسې مخکې پسې هر عدد چې تاسو غواړئ همغه عدد ورته انتخابولی شي. د بولرز او نمبر څخه بغیر نور موږ څه لرو. دلته به راسو کلیک ورباندې وکړو. کله چې موږ پر مولټي لیول باندې کلیک وکړو دلته نور ډولونه ورته انتخابولی شي. فرض کړئ زه دغه چپټر ورته انتخابوم. اوس به هر پاراګراف ته چپټر 1 او چپټر 2 لیکلي او د خط ډیزاین سره بدل شو همغسې واوښتی. یا فرض کړئ هیډینګ ورته انتخابوم اوس دلته 1 او 2 د هیډینګ لپاره یې لیکل شوي دي او ډیزاین همغسې واوښتی. کوم ډیزاین چې مو خوښ شو دلته هم تاسو کولی شئ تنظیمات یې هم ترسره کولی شو چې همدغسې په لیول کې خط مخکې وړي لکه مخکې چې په بولرز کې وویل. ډیفاین نیو لیست کې موږ تاسو کولی شو چې دلته د شمیرلو لپاره عددونه یا ای بي سي ورته انتخاب کړو. هر یو چې مو خوښ نو همغه ورته انتخابولی شئ. فرض کړئ زه راځم دلته 1 2 3 ورته انتخابوم نو بیا ماته 1 2 3 ښودل کېږي. دلته کولی شو د بولرز او د خط ترمنځ فاصله انتخاب کړو چې لږ دې فاصله ورسره ولري که ډېره. فرض کړئ زه فاصله ورسره انتخابوم چې رایټ دی یعنې فاصله دې څه ډېره وي. دلته په خپله خوښه اندازه ورکولی شو. کوم هغه اندازه نه وه خوښه نو دلته هم اندازه ورکولی شو. اوس دلته پورته تاسو ته په مثال کې ښودل کېږي چې د خط او د عددونو ترمنځ فاصله څومره ده او څومره ورسره اضافه کېږي. کومه نو خوښه بیرته فاصله کمه کړئ فاصله په همغه اندازه باندې درته کمه شي. او دلته بیا تاسو کولی شئ چې دا خط هم ورسره یوسئ. خط به هم ځي او عدد به هم ځي دواړه به مخکې سره ځي او مخکې به راته شروع کېږي. فرض کړئ زه پر دې ځای باندې اوکې کوم اوس یې کله اوکې کړم نو په همغه اندازه به خط هم مخکې تللی یا عدد به هم مخکې تللی دواړه په یوه لیول باندې مخته سره تللی. ملګرو ویډیو مو تر همدې ځایه تر بیا بلې ویډیو هم پر الله سپارم. ښې چارې.